بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن غواړم د یوې موضوع په اړه تاسو ته معلومات درکړم. هغه دا چې څنګه کولای شو خپل د کمپیوټر ډرایوونو باندې محدودیت وضع کړو، یعنې داسې وکولای شو چې څومره استفاده د هغه ام بي یا د هغه جی بي د ډرایو څخه وشي او څومره ونه شي، چې غواړم دلته تاسو ته عملي نن در وښیم. په مای کمپیوټر باندې کلیک وکړئ. بیا وروسته تاسو مثلا غواړئ دلته په ډرایو دلته ای ده، دلته سی ده، دلته اف ده، دلته آی ده، او داسې همدارنګه دا د سی ډي ډرایو دی، او دلته کوم فلش بل وي. راځو مثلا زه په ای باندې غواړم. رایټ کلیک وکړئ، بیا پراپرټیز ته ولاړ شئ. دلته به تاسو د کیوټا په نامه آپشن ووینئ. دا آپشن باندې نو چې کله کلیک وکړه، شو کیوټا سیټینګ ته به لاړ شئ. دلته تاسو ته څو آپشنونه دي. یو اوس په دا حالت کې چې دی که چیرې انیبل نه دی، اوس په دې حالت کې انیبل یعنې سوڅ شوی نه دی، نو دلته کوم محدودیت نشته چې څومره ډرایو باندې سپیس یا هغه فضا یا هغه سایز اصلي سایز د هغه استعمالیږي. خو کله چې تاسو دا آن کړئ، دلته تاسو ته څو آپشنونه فعالیږي. خو د دې لپاره چې تاسو محدودیت ورباندې ولګوئ، تاسو دلته لیکل شوي do not limit disk usage، یعنې دلته کوم لیمیټیشن په ډرایو باندې نشته. خو کله چې تاسو غواړئ چې کوم محدودیت ورباندې وضع کړئ، نو دلته به limit disk space to آپشن به سوچ صحیح کړئ. دلته نو تاسو د ډرایو اندازه باندې فرق لري. که چیرې مثلا په جی بي وي، په ام بي وي، تاسو به دلته خوښوئ لیمیټ تر څو ته کومه ځای پورې دا لیمیټیشن ورکوئ. مثلا یو ډرایو د 115 جی بي دی، تاسو دلته ام بي خوښوئ، جی بي خوښوئ، یعنې چې تر څو پورې یو څوک استعمال کړی شي هغه به انتخابوئ. مثلا دلته تاسو جی بي، دلته نو دا ډرایو کیدای شي چې 115 وي یا 180 وي. زه مثلا غواړم دا ډرایو د 20 جی بي پورې استعمال شي، 20 جی بي استعمال شي، او هغه نوره چې څه پاتې کېږي هغه استعمال څوک نشي کولی. نو 20 لیکم. دوم آپشن کې دلته سیټ وارننګ لیول دی، یعنې چې کوم وخت کوم حد ته ورسي هغه څوک چې استعمالوي هغې ته یو اخطاریه یو وارننګ ورکړي. مثلا 19 جی بي چې کله استعمال شوله، دې ته یو وارننګ یا یو اخطاریه ورکړي. او بل دلته یو بل هغه دی آپشن هم دی، دا هغه ډینی ډیسک سپیس ټو یوزر ایکسیډینګ کوټا لیمیټ، یعنې دا کله چې تاسو اوکې کوئ، په هیڅ قطعا چې تاسو کوم ورته ټاکلی دی د هغې څخه زیات استفاده تاسو ډرایو نشي کولی. نو بیا به وروسته تاسو اپلای وکئ، بیا به اوکې ووایئ، نو پس د دې ستاسو پروسه به مخته لاړه شي. نو دلته زه دا اوس نه غواړم امتحان کړم، خو تاسو کولی شئ چې دا هغه کوئ او استفاده ترې وکړئ. مننه.